او کتونکو دا یو طالب علم را سره ولاړ دی دنه به په دې حواله پوښتنه کوو. ګلاب ستاسو نوم دی او د سویم جماعت طالب علم؟ زما نوم معاذ امان دی او زه د سیکنډري سټوډنټ یم. موږ به څه پوهېږو بیا. تاسو ته خو به د نصاب کې قومي هیروګان هم ښایي، خپل قومي هیروز پېژنئ؟ او چې پېژنم څنګه محمد بن قاسم دی، عزیز بټي دی، قائد اعظم محمد علي جناح، علامه اقبال دی. دا ستا هیروز دي؟ او جی. او غنی خان، خوشحال خان، حمزه شینواری دا دی پېژنئ که نه؟ غنی خان پېژنم چې یو لوی شاعر و، باقي دومره خاص علم راکې نشته. ګلونو کتونکو تاسو د دې زلمي د خولې نه واورېدل چې که کله د سبق په وخت استاد دته تصویر مخې ته کېږي نو دته په زده کړه کې ډېره اسانتیا وي. همدغه رنګ دنه چې مې د قومي هیروز په حواله باندې پوښتنه وکړه نو دی محمد بن قاسم خو پېژني، خو کېدای شي دا ورته معلومه نه چې هغه د کوم ځای و. دی قائد اعظم پېژني، علامه اقبال پېژني، خو دی د پښتني خاورې سټوډنټ دی، دی د پښتني خاورې یو هیرو نه پېژني. او که په داسې حالاتو کې بیا په دغه نصاب کې چرته د باچا خان یا د غني خان متعلق یو مضمون شامل دی، هغه هم د دې نصاب نه ویستی کېږي یا د چهرې مسخ کولو کوشش کېږي، نو سوال به دا وي چې د دې ګلالو زلمو چې یو خوا سکولونه په بمونو الوزول کېږي، بل خوا د تعلیم معیار په دغه لیول باندې ولاړ دی، د دوی مستقبل به څوک خوندي ساتي؟ په دوی به خپل هیرو څوک پېژني؟ په دوی باندې به خپل تاریخ، خپل روایت، خپل اقدار څوک پېژني؟ فاروق فراق، وایس اف امریکا،